د سهار راهیسې شاوخوا 15 ځلې زلزله شوې. همین بچه رو میته بزد به زیر دیوار دیگه. ما گفتیم از این فیصلیه. یک سرپنه‌ای به ما نموند که ما سر خود پناه کنیم تا به داد خدا هم اینجا شیشتیم. چند نفر اینجا تلفات؟ تقریبا همیته 10-12 نفر همیته تلفات برسید. زخمی شدن؟ ها دیگه اونا بیخبر برفته بودم داخل خونه که یک دفعه حادثه بشه. شوی دی 2 کسان دلته تپیان شوي زخمیان شوي دي. پوخ کور هم رنګ شوی دی چې د پخو خښتو څخه جوړ دی. دا چت را پریوتی دی ړنګ شوی دی. سرا خونه ما همه ویرانه شد. هیچی به بساط نیه، نه خوردنی داریم نه پوشیدنی داریم، هیچی نداریم. سلامونه ستړي مشئ د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم او د هرات ښار کې یم. لیدونکو له بده مرغه چې یو ځل بیا نن سهار هرات ښار زورورې زلزلې ولړزوه. نه یوازې دا چې یوه زلزله وه بلکې څو ځلې زلزله وشوه دلته، خو لومړنۍ چې سهار شاوخوا 8 بجې او 6 دقیقې وشوه ډېره زوروره وه چې له بده مرغه زه چې څومره خبر یم بیا یې په ځینو سیمو کې کورونه ړنګ کړي دي او همدارنګه لومړني معلومات چې زه لرم زیاتره کورنیو ته مالي او ځاني تلفات او زیانونه رسیدلي دي. نو زه اوس مهال خبر شوم چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د کاریز نو په نامه یوه سیمه ده، کلی دی چې هلته کورونه ړنګ شوي دي او د دې ترڅنګ خلکو ته زیانونه رسیدلي دي. تر اوسه چې زه خبر یم ویل کېږي چې زیاتره خلک پکې ټپیان شوي دي او زموږ هدف مقصد نن دا و چې پلان ونیسو ورشو زلزله ځپلو سیمو ته، لکه څنګه چې تاسو په تېره خپرونه کې ولیدل چې موږ د کابل څخه ځینې د کور توکي وسایل جامې راوړې او د دې ترڅنګ نغدې پیسې وې چې زموږ د هیوادوالو لخوا د بېلابېلو هیوادونو څخه دغه مرسته موږ ته رالیږل شوې وه او موږ دلته هرات ولایت ته راوړه او پلان مو دا ونن چې دلته له زلزله ځپلو کورنیو سره لومړنیو مرستو په توګه دغه مرسته دغه پیسې او دغه وسایل ورسوو، خو له بده مرغه په همدې پلان لګیا وو چې دغه زوروره زلزله ترسره شوه. زه خبر یم چې د انجیل ولسوالۍ کې زیانونه رسیدلی دي، ورځم دې ولسوالۍ ته.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ ته راغلو او دغه سیمه چې ده د کاریزنو په نامه یادیږي. نن دلته د زلزلې شدت ډیرو او ډیری کورونه ړنګ شوي دي چې تاسو په تصویرونو کې هم ولیدل. دلته د حاجي صاحب ولاړ دی، له دې سره یو څو خبرې لرم، مخته به ورځو، له تاسو سره به د دې کلي او د دې سیمې انځورونه تصویرونه هم شریکو. حاجي صاحب بیا هم ستړی مه شي، سلامت باشی، بخیر صحت دی ښه دی؟ شکر زنده باشی. چطور بود امروز زلزله در به نظرم زیاد تاوان رساند برای شما؟ ما هم خونه بودیم، هم داخل خونه بودیم، بیخی از فکر ما دیگه همین چند روز زلزله کم زیاد میشد، همین تو یک دفعگی همین یک صدای لرزش بشد دیگه ما همین تو گفتیم فرار کنیم، کمی لرزه شد، کمی دو لخ از این قله کلان بالا رفت، تقریبا 11 نفر از ما زخمی شدم. دیگه همین تو خونه کو دیگه خونه هیچ کدوم قابل شیشتن دیگه ما نداریم، همگی یا ترق خورد یا چپه شد، همگی یعنی میولد به سرم پیش. حالا ما خودمون بیامدیم با کمک از این برادرها برفتم کمی بچگک ما به داخل همین خیمه که بودن که میگم که اصلا نه نون میخوره نه او میخوره. حالا ما گفتم سعی کنیم اگه آمبولانس چیزی پیدا باشه که ما رو ببریم به چیز ببریم، گفتیم به کلینیک جای ببریم. خب ایرا چی شده؟ ای خوابگار نشده؟ نه کودک بترسیده، هول کده مثل که هول کده بترسیده. از شدت زلزله ترسیده؟ ما خود ما برادر بترسیدیم، ما هم همین فلان من میگم همین زمین زیر پا میلرزه، همین فلان ما خود ما ترس داریم. خدا خیر پیش کنه از خدا ما این که دیگه ایت بلهار از کشور ما از مملکت از تمام کشورها گم کنه. واقعا زلزله خطرناک بود، واقعا خطرناکی بود. به می 4 مرتبه زلزله بشده، به می 4 مرتبه، اما مثل این زلزله ما تا حال ندیده بودیم. یعنی تو مثل همین دوله کمی یک بامی واری صدا کنه به می یک شته همین خونه که اصلا ما فکر نمی‌کردیم دیوال هم که از خونه بدر شدیم که چپه شد، اصلا نمیتونیم اصلا فکر نمی‌کردیم که چپه شد. خدا ما رو نجات داد. از دست ترس به این حالت آمده، گپ زده میتونه؟ کودک خیلی کم نمیتونه گپ زده. چطور هستی؟ خوب هستی؟ چرا چی شده؟ ها؟ بترسی تشویش مکوئ حاجي صاحب، ان شاء الله چې ښه کیږي. یوازې ډار یې لیدلی دی او دلته نو دا ټول کورونه وران شوي دي، ړنګ شوي دي. بسته همین خونه، یعنی خونه قابل شیشتن نیه. منتها همون ساعتی که ما تشکر میکنیم از ایرات آمبولانس، اونا بیامدم همین زخمی ها ما رو همه گیر ببردم. اما ما که رفتم وقت داخل چیز رفتم خیمه که دیدم کودک ما حال رفتم دیدم که ایتی حالت بزی دیگه خونه ما قابل شیشتن نیه، قابل شیشتن نیه. اونا پیشتر که خراب شده، اونا هم که درس کرده دیگه کسی حوصله نمیکنه که اگه چیزی مونده باشه برور بیاره. خدا خیر پیش کنه. ایرا ببره شفاخانه به خیر برسونه که خدا نکنه چیزی نشه سرش. انشالله که خوب میشه. کمی ترس دیده. بخیر باشین حاجی صاحب. دلته د بل ورور راغی. سلامونه. ورور جوړی په خیر. بخیر سلام. تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. چی شده ایرا؟ یه همین امروز حادثه که زلزله که بیامد، همین دیوار بود، این همین بود. به قدرت از خدا همین دیوار، همین بچه رو میته بزد به زی دیوار دیگه. ما گفتیم از این فیصلیه. کلا خانواده هر کس چیزی به سری بود میده، چیزی هم نبود، پال لغه میته خود خور بزدن به زمینو. باز تشکر از ایراد آمبولانس کنار بیامدم، انتقال دادم. ما به می غیری ما دیگه هیچ قابل شیشتن نیه، همه چیز ما ویرون شده. 10 روز جلوتر، 20 روز جلوتر ما هرچی به می بگفتیم که ای امارت اسلامی، ما مردم همه در به دریم، خاک به سریم. حال همونایی که بوم مردن، خداوند اونا رو غرق رحمت کنه، خداوند اونا رو بهشت برین کنه، اونا که حال شهید شدن. همین ما چی گناهی کردیم؟ یک خیمه، یک سرپناه ما 10 روز به داخل بیابونیم. باور کنیم معنی بریم نگاه کنیم ایت یک خیمه ما نداریم، همه هیچ چی نداریم. چیزی به هفته و چیزی به خونم که کسی وحشت نمیکنه، زمین و خونم که همه ویرون شد دیگه گفتنی خاصی ما نداریم. تشکری جا دیگه. روز اول است که مثلا نمی تلفات روز اول تلفات بیامده، به زو زلزله بیامد. ما برفتیم گفتیم با حادثات ما برفتیم، حادثات هم به ما گفته که شما نه مشکل ما کسی رسیدگی کرد نه هم هیچ. بازم ما بیامدیم گفتیم اول نصیب و تقدیر ما نیه که ما به لستا بگیرم. باز ما هم امروز ساعت 8:30 به داخل خونه ها بودیم، زیادتر این مردم به خونه بودن که یک دفعه به قدرت از خدا همین زمین برفت با هوا و بیامد به زمین
که دست ازیره چی شده؟ دست ازی بشکسته دیگه ببردیمش شکسته؟ آه دست ازی بشکسته و فامیل هم اونجا شکر که خودش فعلا جور است. خوب دست خدا رو شکر خواد جور شد انشالله. تشکر بازم ما بیادرم از نادای حکومتی از خیرین محترم تقاضا میکنیم که هر چی زودتر بزین مردم ما نی او داریم. یک هفته میشه خود شما ببینید که مسیر ما خیلی از شهر کنده با ما نه او داریم نه نون داریم هیچی به ما رسیدگی نشده. انویر ما خواهشمندیم که از اینا یک کمک چیز اگه هسته به می غیری های بی سرپرست بیارن انشالله که شوا. چطور استی؟ گپ میزنی؟ نه ترس خوب؟ حاجی صاحب بله جانم. چطور استی خودت؟ بخیر استی؟ هستی؟ حاجی صاحب خودت از زلزله قصه کنی با ما خود ما آمدیم داخل خونه ما سه بشین کودک به سر بغل ما بود که ما سوم کمی در وا کنم که برم داخل که دیدم یک دم فش فش بچسبیدی زلزله هم اولکی همی بچر خود از این قلداده بیاوردم رو به تاثیر خودمه گفتم یک آفتیه یک زلزله وحشتناکیه مرکز از هم به دی خود مانه دیگه جای بزیش لد نیه بفهمیدی صاحب دیگه ما گفتیم از این برادران ارادت چیز خواهش مندیم از این برادران امبولانس که بیامدن امروز همی برادران ما به حساب همی زخمی ها ما بردن به شفاخونه ما از اینا خیلی تشکری داره. تشکر حاجی صاحب بخیر باشه. بخیر باشه. میشه می قریه را به ما نشان بدین؟ ها چرا ندیم ما در خدمت از این بر ما بگوین بریم بیایم بفرمایید. در مورد از این بر ما بگوین که امروز چند نفر اینجا تلفات دیدن؟ تقریبا همیته 10-12 نفر همیته تلفات برسیدن. زخمی شدن؟ ها دیگه اونا بی خبر برفته بودن داخل خونه که یک دفعه حادثه بشو. یک دفعه ها دیگه ناسنده. ها دیگه اینجا زیادتر خانه ها خامه است. خامه و پختر بزده خراب کرده. همین دیگه همه امروز دیگه. ها همه امروز به خاک یکسان کرده. ها امروز ویرانه شد دیگه همه به خاک یکسان. تاسو وینئ همه خاک. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ ده. ها ولایت انجیل. کاریزنو سیمه. ها کاریزنو ولسوالی انجیل. او دغه دیوالونه چې تاسو وینئ. ها چپه شده ای از شرم به دوره کسی. دا د نن زلزلې رنګ کړي دي. سهار وختي شاوخوا 4.3 درجه زلزله وشوه چې زه خپلم د هرات ښار کې وم ډېره خطرناکه زلزله وه او این مسلمانان هم دار بدار که ډېر تلفات دلته اړولي دي. همه اینا مردم مزدوریګار غریبکار همه اینا ایته ده اینا سرمایه‌دار هم نه همه غریبکار و کارگر. آنه بفرمایید. اینجا بریم. ها بیا بفرمایید. آن صاحبی زندگی عزیزه که چی تیار کرد زده که همه ای پخته بودن پختم اونه پخته بوده پخته امسال بوده سه کنه می لیدونکو وینئ تاسو چې دلته دا همه مردم پوخ کور هم رنګ شوی دی چې د پخو خښتو څخه جوړ دی او دې کورونو ته داسې زیانونه اوښتي دي. بفرمایید. تاسو خپله تصویرونه کې وینئ تمام حس بود از همه به زیر شده. اینجا خب کسی زیر همینا که بعضی زخمی بشد که برفته که برا به شفاخونه رفته. اینجا زخمی شد. چند نفر اینجا زخمی شد؟ تقریبا 2 نفر اینجا زخمی شده بودن. 2 نفر زخمی. فعلا وضعیتشان چطوره؟ وضعیت پا خود دیگه اینا کمی داغون بشدن دیگه. زیاد خو وخیم نیست ان شاء الله. دیگه ان شاء الله خدا رحم میکنه به حال اینا. تشکر. خانواده های شما کجاست؟ خانواده ما همه به بیرون هم دیگه بیرون داشتم همین تو فرشا برو اینا انداختوندی نه خیمیه نه هیچی نیه هیچی نداره هیچی نیه نه او نه زندگی نه نون هیچی نیه همه دیگه آنه میبینی به تلفات رسیده. خب شما چی گفتنی دارین؟ آنه گفتنی ما آنه بود دیگه صاحب کدام پیام دارین؟ چی درخواست دارین؟ با ما خیمه بیاره خوراکی پوشاکی بیاره این مسلمان همه بزی خونکی چیکار کنه پرتو هم بداشی چی نیه دیگه چه بعد می خور خوش شده همه برافرست هیچی نیست صاحب ما شما داریم که همی کمک بکنه که برادرها چیکار کنه از این بر بارش بیاد اینا چیکار کنن بزید همه هم پاک پی میکشه خونه کی واقعا کی تیار نکنه ها دیگه اینجا دیگه بیا اینجا بیا اینجا گامز بیا
همین آدم صاحب همین سرای خدا وکیلی 3 سال کامل به ایران جون دادن همین کلم به سرار با خودون به تیار کرد یعنی 6 ماه بشه به داخل همین و ایران نشد این بیچاره مجبوره به روز 100 دیپ دیگه مزدوری 7 8 نو خچخور به گردن از آدم پیرا که نام شهید شد پیار از هم شهید شد تمام است بود از این دیگه برف این دیگه چه کار کنه مجبور دیگه یا بره به خارج بچه یا این بره یا به ایران در آورده در ایران بعد استوار همه به خدا نه جگه به خدا بسته 3 سال به ایران گم بوده انمیر کار کرد این بیچاره انیت برار از این جگه اونم پنجره نو بخریده که بوشونه ماست به شیشتنی به انمیت میبینه خود شما کم و ایران شدن این بیچاره خرج خودی پیدا کرده به اینجا نمیتونه این چی جا که دیگه به خود سرا تیار کنه این دیگه مگر این زمستون بدون دشت یا یک خیمی از یک بر خدا بزی یک مؤسسه میرمون کنه بزی خیمی بده زن بچه خود بزی رمون خیمه پردی و باشه دیگه کوکار یعنی درخواست شما فعلا نیست که برای شما یک سرپناه تیار خیمه بشه اگه میتونه سرپناه تیار کنم انم خونه از این بیچاره تیار شه که یک خاله خوب میشه که یک خونه که تیار شه جورم شده تازه جور شده تازه میگم با خدا بسته بچه که از صبح از میجه بدر کردیم تیم از بخش ترکیه بود دکتران بچه از یک از میجه از زیر خاکا بدر کردیم برد به شفاخانه زن از آدم به شفاخانه عمالی 2 تا 100 تا نمیت بیچاره در بدر شد تشکر حاجی صاحب زنده باشین بخیر باشین زنده باشین لیدونکو دلته تاسو وینئ چې دا پوخ کور هم ړنګ شوی دی دا د نن سهار په زلزله کې داسې له منځه تللی ړنګ شوی دی 2 کسانه دلته ټپیان شوي زخمیان شوي دي چې اوس په شفاخانه کې دي دا کړکۍ ورسۍ ده چې له دې ځای څخه راغورځېدلې شیشې هم ماتې شوي دي ډېر بد حال دی واقعا دننه به ورشو دا دهلیز دی لیدونکو دلته له سهار راهیسې له سهار راهیسې شاوخوا 15 ځلې زلزله شوې چې لومړی ځل کله ترسره شوه 8 بجې او 6 دقیقې وې چې ډېره قوي زلزله وه او موږ خپله یې وویرولو بیخي اوس هم داسې په ویره کې یو ټول هراتیان په ویره کې دي او خصوصا دغه ماشومان په ویره کې دي چې تاسو وکتل په دې خپرونه کې په دې ویډیو کې تاسو یو څو تصویرونه وګورئ چې څومره زیانونه دلته دې خلکو ته اوښتي خیمه به ما برای ضروریه که ما خیمه داشته باشیم. دختر ما 5 تا بچه داره، یک بچه 6 ماهی داره. ما شوا به تا داشتی. ما بیچاره 15 یعنی خاله شدم. سرا و خونی ما همه ویرانه شد. هیچی به بساط نیه، نه خوردنی داریم، نه پوشیدنی داریم، هیچی نداریم. خب ما چکار کنیم غیر از خانه خدا؟ از صبح به می شو دو روزی به می دشت خدا پرتی. نصف نواسام ناجور شدم. همه خاله شدم همینجی پرتی. خود من پا خوشحال شدم از حول زیلا نشیشته میتونم نوخسته. همین خیمه با ما ضروریه برای جو همین خیمه کاری بکنیم که همسر یک خیمه با ما بدین که با همین دشت خیمه بپا کنیم. سرا و خونه ها ما که همه ویرانه شده بزوی سرا ما که هیچ کی رفته نمیتونه. همه به هم بریخته، نه خوراکی نه پوشاکی نه خوردنی هیچی نداره.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته یو څو میندې راسره ناستې دي چې دوی هم دلته د زلزلې هغه شدت لیدلی دی، په ویره کې دي، په ډار کې دي او واقعا ډېر له خفګان سره مخ دي، په زړه کې ډېر دردونه لري. له دوی څخه به یو څو پوښتنې ولرم. خاله جان سلام، خوب هستی بخیر؟ خوبیم شکر، شما اشتنین چی اول دارین؟ تشکر، بخیر باشین. زنده باشین. در مورد زلزله اگه به ما بگین شما چقدر تلفات دیدین؟ خیلی خیلی بی اندازه، هر چی که دیشتین دار ندار ما همه به زیر شو. امیت شد این کاش که چیزی دیشتی وعظی به دیشتی که با تیار کردی، هیچ چی دیگه به دست نمونده. هر چی که دیشتین سرا و خونی ما همه دیگه بره به زیر زمین. دیگه انال هم تا بام میدون داده بیداد دیگه هم تا بموندیم. من میگم بام تا داشت سرا نمی‌جی شیشتیم. هم یک چوکه فرشی هم نیک خطونو کنیم بشینی. یا یک سرپنه‌ای به ما نموند که ما سر خور پناه کنیم. تا به داد خدا هم اینجا شیشتی. دیگه کتاب ببینیم از طرف خدا چی میآید دیگه. انا میگم دیگه زندگی خود میگه به همین دشت سرا بکنیم. با ما کو چیزی نمونده. از خوراکی، از پوشاکی، از تمام زندگی ما دیگه نمی‌تا طرف تا به تا زمین. انا می‌بینی که انا چی حاله به سر ما. انا میگم دیگه با داد خدا دیگه موندیم دیگه. ما از شما خواهش میکنیم که کمک به طرف ما بکنید که ما تا بتونیم هم یک کلم بخونیم به خود تیار کنیم. هم سرپنه‌ای به ما بشه، کمک بکنید شما. خیر بینید شما، دست شما درد نکنه. تشکر، بخیر باشین. خاله جان خانه شما در کدام ساحه است دیگه؟ او بودم نرفتین که همه خونه دیگه به کل دیگه همه خراب شده بی اندازه. خراب شده مکمل؟ بله یا مکمل خراب شده که به کل قابل شیشتن دیگه نداره. که همین نواسه من که زخمی شده بود، این نواسه دیگه من زخمی شده بود که اینا رو ببردم به شهر عروس. من همیت عملیات کردم و زاش سروزه او رو ببردم. این عروس دیگه من همیت بچه از او سقط شد او رو ببردم. گونانو به شفاخونی هم انو نآوردم. هم تا خودم همین دختره خوبم تا داشتم اینجا شیشته بودم کالی لالا بیامدم مار صدا کردم. هم تا با میدون داد بیداد دیگه شیشتیم. همه سرا و خونی ما به کل خاک شده طرف زمین دیگه. انا میته دیگه انی بدیدین که بیامدین سرا و خونه ما هم بدیدین که ما هم چی حال داره. خود ما میتونم از این زنوا خوشحالم که به کل قدم دیگه ما بردیشته نمیتونم. انگار نصف نفسی داریم دیگه. انا میبینیم حال زنده ما که ما هم حال زنده داریم. انا تشکری را شما میکنین که کمک چیزی به طرف ما بکنی که ما بتونیم یک دو کلم به خونه به خود تیار کنیم یا هم یک سرپنه‌ای به خود تیار کنیم که هم سر ما پناه شه. فعلا شب و روزتان در کجا ایجاد تیر میکنیم؟ حالی که دیگه با همی دشت میگه بشینین دیگه دشت خیمه چیزی نداریم؟ نه هیچی که با مو خدا حالی هم تبام تا دشت همی تبام روی خاکا شیشته بودین که لالا هنی بیامدم مار صدا کردن که نی خیمیه نی هیچی دیگه نی هم فرش که بدیدین که کجا بدر کن آدم ایشته بره حالی میتونی که ما بریم 100 خروار خاک و کلوخ پس کنیم فرش بدر کنیم ظرف بدر کنیم هیچی با ما زندگی نمونده دیگه هرچی که دیشتیم به زیر خاک شد دیگه. یعنی خود من شو خونه من چند دیر میشه تیل ارزده یعنی خود ارباب صاحبان خبر دارن که ما میته بیچاره بیوزنی و میرونی و هیچی ندارو. کاش که خود ما بدیشتی قربان خداشم شو خونه ما بودی بچه گگ من که خودی ما بود و مار جمع میکرد او هم تمام زندگی و همه برفت همیته برفت دیگه خلاص شد دیگه هیچی با ما نمونده. تشکر خاله جان، انشالله که همراه شما همکاری میشه و ما هم کوشش نهایی خود میکنیم که همون ضرورتای اولی که دارین برتان حل سازیم انشالله. خیر بینین دست شما درد نکنه. تشکر که از این لطف شما که شما به ما همیت کمک میکنی همراهی میکنی که همیت جا و جگای ما بتونیم بخوی کلم بخونی تیار کنی. هم رحم و شفقت به دل همه مسلمانا باشه که ما بیچاره بیوزنی حیرونی که همه مسلمانا خبر دارن که همی پیار بچه‌ام و همی سرک تیلر زد شهید شو که خود ما میتونیم که دیگه در و در شدیم برارجو. تشکر خاله جان. لیدونکو د دې مور د زړه درد چې تاسو واورېدلو چې د دوی کور هم ړنګ شوی دی. د دوی په وینا 2-3 کسان د کورنۍ ټپیان دي او دغه ځای چې تاسو وینئ چې اوس موږ دلته ناست یو دا چت را پرېوتی دی ړنګ شوی دی. دا چې زموږ پلان دا و چې نن به د دې زلزله ځپلو سره مرسته کوو مرسته به ورته رسوو خو زموږ پلان بل ځای و چې هلته لاړ شو خو زه چې څومره خبر یم هلته ډېرې مؤسسات ورغلي دي د مرستو ګروپونه ټیمونه ورغلي دي هلته ډېرې مرستې شوي دي خو نن سهار دلته چې زلزله رامنځته شوې ده ډېرې
مالی او ځاني زیانونه یې دلته دې کلي ته دې سیمې ته اړولي دي. نو انشاءالله زه هڅه کوم چې سبا ته همدا کلی ټارګیټ کړم او هغه مرسته چې زموږ سره زموږ هیوادوالو کړې له بېلابېلو هیوادونو څخه هغه به دلته موږ راورسوو. د دې ترڅنګ هغه جامې چې دي توکي دي هغه به هم دلته دې کورنیو ته راورسوو سبا ته انشاءالله. نو ملک صاحب را سره د دې کلي دی د دوی همکاري له ځانه سره غواړم چې دوی موږ ته سبا ته لیست برابر کړي. البته څومره مرسته چې له موږ سره ده د هغې په اندازه دلته موږ ته کورنۍ وټاکي او واقعا هغه کورنۍ چې دلته نن تلفات لیدلي دي دغسې کورونه یې ړنګ شوي دي زخمیان لري ټپیان لري او چې ډېر ونه شي هغه خیمه چې دوی ته په دې اوس مهال کې وشي دا لویه خبره ده او زما هیله دا ده چې هغه لوی مؤسسات او خیریه بنسټونه چې غواړي چې ډېره مرسته وکړي نو یوې سیمې ته فوکس نه کوي. دغسې د هرات بېلابېلو ولسوالیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي ټولو ته باید رسیدګي وشي ځانونه ورسوي. نو زموږ هڅه دا ده چې سبا ته به انشاءالله دلته هغه مرسته راورسو. نو وکیل صاحب تاسو خو به موږ سره همکاري کوئ. خوبه برادر محترم خیر بینیم که بیا آمدیم شما زحمت کشیدیم. همین زلزله امروز تقریبا 30% از این دیگه به اون زلزله‌های پیش خراب شده بود و تقریبا 60% دیگه هم که باشه په اعمال 90% از این دیگه 10% اگر یا 5% به زید یک جای بمونده باشه که هم قابل شیشتن نیه دیگه بی بقیه هم تکه تکه و تره خورده و فیصله انه مردم مسلمان هر کس که به جهت خدا کار نیم که همکاری بکنه بسیار خیریه. این خونه نمونده ظرفای نابزیر خاکا گو مالا اینا که کنیم گوی داشت از گوی گوسالی و 15 دانه زخمی داشتیم. زخمی هم که امروز صبح ایرات آمبولانس ما تشکر میکنه که بم اول مرحله حادثه خوربه رسوندن 15-16 تا زخمی های داشتیم. همون زخمی ها رو ایرات آمبولانس برد کردم و موترها خوبو بردم. دیگه باز انجینر صاحبان بیامدن که داخل خونه و جا و مکان دیگه هم از نزدیک دیدن کردن ببینم که مشکلات و زندگی و بدبختی چنده بزی داخل از این منطقه هست دیگه. انشالله تشکر بخیر باشین. زنده باشین. شما همراه ما امی همکاری را کنین تا حد و توانه که ما همراهتان کمک میکنیم. کمکایی که از طریق دوستای مسافر ما و وطندارای ما به ما رسیدن که امو کمکای اولی از دیگه که حداقل دمی چند روز شما به شما یک چیزی شوه دیگه. شما دمی بخش همراه ما همکاری کنین یک لیست به فردا جور کنین و ما فردا امو کمک اولیه و همکاری را با شما خواهیم کرد انشاءالله العزیز. من لیست از این مردم همه فامیل و خرد و بزرگ هم برای شما ترتیب میدم تا ساعت 7 پیجه 8 پیجه فردا که هر دقیقه استنی که شما بیایم کلا لیست هم خرد و کلون نوشته میکنم برای شما انشاءالله تا 7 پیجه صبح تحویل. فعلا شما زیاد ضرورت که داریم به خیمه داریم. همه فعلا انمال همین مردم همه به تا دشت شیشتی هم بسیار سرد است. شمال هم است. تو یک دونه خیمه هم تا والی نماده نداریم. همین طوفان چشام پر شد دیگه. غذای نان خوردن همین مردم همین فعلا نداره. همین شو نان خوردن که بخورم چیزی داشته باشم بخورم. همه از اون صبح همین خود ما آدم خدا سر شاهد تا بالا که از اون صبح غذا به دهنم نخورده. بیشتر مسلمانان همیتونه کسی که چیزی داشت همینجا بموند و زیر خاکا شده اما بسم الله الله اکبر و ایران شده چهار چپه شد به بالی و خودی زن بچه خاموجی برفته بم تا داشته داک شیشتیه و دیگه او چیزی نیه نی نونه نی آرد نی هم چیزی که او پخته کنه نی هم پخته کرده میتونه نی هم چیزی بری بمونده. همه بام زیر خاکای خود همونجا گوشنه خیلی انسان های عمالت همونجا گوشنه شیشتی هم کمی جلوتر من یک بشکی از اون یک بمبی بود بردش نمو بردم پیش اینا والله خیر. تشکر بخیر باشین. ان به فردا با ما لیست آماده میسازین و ما کمک اولیه را برای شما میرسانیم. خیر بینیم. تشکر من ان شاء الله همه کارا رو آماده میکنم بیاری از خدای پاک تا عفو جسوا صبح برای شما تحویل میکنم. بخیر باشین. زنده باشین. تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. لیدونکو لبد مرغه یو ځل بیا به تاسو ته ووایم چې نن سهار شاوخوا 8 بجې او 6 دقیقې وې چې زه خپل هم د هرات په ښار کې وم چې ډېره خطرناکه زلزله رامنځته شوه او ډېری تلفات بیا دلته دې کلي ته اړولي دي چې د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ د کاریزنو په نامه دغه کلی یادیږي چې تاسو خپله په تصویرونو کې ولیدل. زموږ
هڅه نن دا وه چې هغه مرسته چې مونږ هرات ولایت ته راوړې وه د خپل وطندارانو هیوادوالو مرسته چې له بېلابېلو هیوادونو څخه شوې وه نو مونږ پلان دا درلوده چې هغه یوسو زلزله ځپلو سیمو ته او هغه اندازه چې ده په همغه اندازه باندې کورنۍ پیدا کړو او دا مرسته ورته وویشو تر څو د دوی هغه لومړني ضرورتونه ورسره رفع شي خو له بده مرغه په همدې پلان کې و چې دغه بله زلزله رامنځته شوه او دلته دا کلی م ورسره ړنګ شو ډیری کورونه پکې وران شوي دي خراب شوي دي چپه شوي دي نو دا ګورئ دا یو چت دی چې مکمله کوټه چپه شوې ده چې موږ پرې اوس ولاړ یو نو په دې هیله چې بیا د داسې زلزلې شاهدان نه اوسو او دغه تلفات چې دې خلکو ته اوښتي له دوی سره تر اندازې پورې مرسته وشي تر هغې اندازې پورې چې د دوی مکمل ضرورتونه ورسره رفع شي انشاءالله سبا ته به هغه مرسته زه دلته راوړم او د دې ملک صاحب په واسطه به د زیانمنو کورنیو ته ورسوو تر سبا مو پولی او مهربانه خدای سپارم الله مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ